وی ګران د زړګي زخم په سو ګنډي چې په لاس د زلفو تار نه راځي. اسرائیل د ځان نه بل څه کار پیدا کړي سا هغه وجه د یار په خندا لاړ. د زړه د درد لیونی شوې که نه. واه د صابر صاحب دی جي. ته سړی شوې که نه. واه د محبت ګرمي دې ولیدله په یخه واوره کې خولې شوې که نه. واه ما د مینې محبت د ژوند کیسې کولې هغه سړی څومره بې وخته ما نه لرېده. ډېره مننه. خدای مې سلامونه او احترامات قدرمندو. یو ناساپي ده او ناساپي د ملګرو ترڅنګ ده. ګورم چې دا ملګري څه کوي. واه جی واه 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 سلامونه احترامات. سدي سدي دایان صاحب چای ده کو سدي؟ ډاکټر صاحب دا د کرک مونپلی دي، دا د ډیا خان حلوا ده. واه او دا د پلې مالټي دي، د جسدي ګوړه ده او د پیښور چای تیار ده. واه د ګوړه چای وکه کاوه وخوه د جمی یخه پخه شپه وخوه د خاورو خټو د ګټو جوړه د پښتون سړي وجره وخوه. ډېره مننه قدرمندو. دا یو ډېره انفارمل غونتې ناساپي ده. په دې کې به مونږ د پلی مالټه هم خورو، پلي به هم خورو، چای نه به هم پکې کښ کوو. او ګران کاکا راته داسې ګورو. ګران کاکا په خیر علي درته وایم ډېره مننه. او څنګه یې ښی؟ ښه داسې به وي دایان صاحب چې دا ناساپي مشاعره چې څنګه افسر افغان صاحب یو لړۍ روانه کړې دا به د یو کوشش وي ورکوټه غوندې دا مونږ د دې برانچونه کولاو کو بلکې هر سړی دا اوس وکړي او مونږ یو دونه توان پیدا کړ، یو دونه راکې بولنس پیدا کړ چې په خپل موبایل کې او ویډیو هم کوو، خبرې هم کوو، شعر هم وایو، ګپې شپې هم لګو. نو دایان صاحب د افسر افغان صاحب دې هسې مونږ ډېره مننه کوو چې ټول پښتانه خپله شعر او ادب سره چې کوم دی یو تعلق پیدا شي. هر سړی په شعر ځان پوه کړي، د پښتو په ادب ځان پوه کړي. نن سبا که تاسو ګوره د هر سړي په خوله باندې انډیا ګانا ده. بالکل بالکل همداسې ده چې هغه د انډیا ګانې ختمې شي او ټول خلک پښتانه شي او د پښتو ادب پښتو شعر سره اشنا شي. خپله د پښتو کتابونو پېژني، د پښتنو شاعرانو پېژني، د پښتنو اتلانو پېژني، د پښتنو چې کوم مشران دي لکه زمونږ حمزه بابا، رحمان بابا، خوشحال بابا، علی خان بابا، حمید بابا، ګران بابا. په دې وخت کې چې کوم دی نن سبا زمونږ ډېر عظیم عظیم شاعران زمونږ په دې پښتو ژبه او پښتون وطن کې موجود دي. لر او بر دواړه زمونږ ډېر ښایسته ښایسته شاعران موجود دي. خو موږ د هغې نه پښتانه ډېر کم د هغې نه خبر دي. بالکل بالکل دا د افسر افغان یو ډېره ښکلې هڅه ده چې دا خلک دې طرف ته وپارولو. دا خلک لګیا دي چې کوم دی نه په دې دا کې اوس خپله برخې اخلي او خپله حصه کار کوي. بالکل دایان صاحب داسې به کوم چې د دې ناڅاپي مشاعرې به ته مشر میلمئ ټیک شو. شاعران خو پکې یو هم لکه زما نشته نو ټول خیر د پردي شعر یا ټپه یا څه به راته یو کس وي داسې د خوښه ده که نه دایان صاحب. نو ستا نه به شروع کړو که څه شعر ټپه چاربیته ټپهیزه څه هم درځي نو راته ډالۍ که. نو دا خو د افسر افغان صاحب تاسو موږ وایي چې موږ مننه کوو. موږ به لږ غوندې ځان ته خبره خپل داسې د بل اورېدلي چې کوم دی که نه هغه به وایو. نو زموږ یو استاد و د هغوی اورخان صاحب، د هغه اورخان دلسوز صاحب د عثمانزور سره تعلق لري. دا هغوی یو شعر دی جی ارشاد، او هغه به دا بار بار مونږ ته وي. دا شعر زما په خیال د غني بابا دی، هغه به دا شعر بار بار وي که نه چې اسرائیل د ځان نه بل څه کار پیدا کړي سا هغه وجه د یار په خندا لاړ. ډېره مننه ډېره مننه. او وایي چې ښه مستي کوه کاري صاحب، ښه زندګي کوه کاري صاحب، سو ګوټونه که حرام دي سو لوګي کوه کاري صاحب، او معززې محترمې ملنګي کوه کاري صاحب، او ته خو اوس په عربۍ کې شاعري کوه کاري صاحب. ډېره مننه دایان صاحب تاسو له ټایم راکولو. راسره ډېر دروند خوږ او ګران مشر چې د نوم نه ظاهره ده وی ګران د زړګي زخم په سو ګنډي چې په لاس د زلفو تار نه راځي. نو ګران ناصر ناست دی ګران بابا به راته څه شعر چاربیته څه هم ورځي نو ډالۍ که جي. السلام علیکم. ډېره مننه. زه خو به یو شعر ووایم جی بلکې دوه درې به ووایم. ووایه جی جی. د زړه د درد لیونی شوې که نه. واه د صابر صاحب دی جی. ته سړی شوې که نه. واه د محبت ګرمي دې ولیدله په یخه واوره کې خولې شوې که نه. واه ما درته وي چې سترګې مه توروه، ما درته وي چې سترګې مه توروه، د سپیرو سترګې درپسې شوې که نه. واه ما درته وي چې سترګې مه توروه د خلکو سترګې درپسې شوې که نه. ډېر ښه. سترګو د بڼو د لاندې کېنولې صابر سترګې دې مړې شوې که نه. واه 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 ډېره مننه ډېره مننه ګران صاحب. او دغه د
شعرونه د ډاکټر صاحب شاه صابر صاحب نو ډېر خوند یې وکړ. صابر صاحب بیا وایي چې بې کوره شي چې څوک په بې درکو پسې ګرځي، درانه خلک سپکېږي چې په سپکو پسې ګرځي. او زما د کام د کمې بدبختۍ به درته وایم، خو چې څوک رازلمي کېږي په ټوپکو پسې ګرځي. او د زرکو د کونترو ښکار د نورو مشغله شوه، زما د غرونو باس په توت خورکو پسې ګرځي. او سلا کوي جرګه کوي غونډېږي تندرونه، یې څوک جاله جوړوي ځان له پډکو پسې ګرځي. او د هغه غرسنۍ غړۍ مې هغسې په زړه ده، لا هغسې مې فکر په کنجکو پسې ګرځي. او د ښکلو په سینو کې بې غرضه زړونه ګوري، صابر بلا وخلی دی په ورکو پسې ګرځي. را سره ناست دی مجیب افریدي، د خیبر ایجنسۍ سره تعلق دی. نو څه شعر راته ډالۍ که جي؟ ما ته خو خیر ډاکټر صاحب شعر نه روزي جی خیر دی ټپه راته ووایه. نه ټپه خو ښه نه، یو شعر به درته وایم جی چې د مینې محبت د ژوند کیسې کولې، چې د مینې محبت د ژوند کیسې کولې، هغه سړی څومره بې وخته منل لري. دا ډېره من په خدای مې نه غلطي، دا د استراحتل صاحب شعر دی. داسې ده که نه؟ شوق مو ډېر ده. را سره بل ملګری سردار ناست دی. سردار څه شعر ټپه څه هم درځي په خوږ اواز کې ویل، ترنم کې ویل، شلا به خوند وکړي. یاره ما له شاعري ډېره نه راځي. جی خیر دی. یو څو ټپې وکړه، خیر دی. څو ټپې به راته وکړم. جی په ترنم کې وکړه، ترنم کې به خوند وکړي، ډېر خوند به وکړي. ترنم کې به خوند وکړي. یاره ساده به ویم. څنګه درځي؟ خیر دی. څنګه ته ریلیکس شاه شو؟ یو ټپې وکړه، خیر دی. خپله یو زه یا قربان شه بیا وی ته مصور شه په خپل زړه زما تصویر جوړ کا. ته مصور شه په خپل زړه زما تصویر جوړ کا، او زه به شاعر شم ستا په حسن به غزل ولیکم. بل درځي کو نه؟ بس سردار صاحب تندر جماعتي که نه؟ بل راته څه ډالۍ که؟ خیر دی. نور اختاله څه درځي؟ یو شعر ټپه څه راته ووایه، ورکه نور ته ورکړې جي. یاره ماله خو شعر مې څه نه راځي، خو وسه ونه کړو پکار دی چې داسې د حجرې څنګه پروګرامونه وي، داسې پکار دی موږ له پکار دي چې وکړو د موبایل کې نیټ کې فیسبوک کې لګوي، هغه نه هټ کې پکار دی داسې د پښتنو چې کوم حجرې ټایپ پروګرامونه دي، داسې گپ شپ دی، داسې نن سبا دا ډېر کم دي، خو پکار دی چې دا نن سبا وي، دا ډېر نن سبا ضروري دي. دې سره د ینګ جنریشن تربیته وشي، د معلوماته وشي، او د خپل پښتنو چې کوم کلچر دی، کوم د هغه د هغې هر څه معلومات پکې حاصل شي. نو داسې پروګرام پکار دی چې هر یو سړی کوي، په هر یو کور کې، په هر یو کلي کې، په هر یو محفل کې، چې پښتنو ته د خپل کلچر هر څه پته ولګي، چې موږ څنګه د ادب دی، موږ څنګه تربیت ته، څنګه هر څه د هغه دی، موږ بزرګانو څنګه د هغه تېر کړي دي. داسې پکار دی داسې وشي. ډېره مننه، ډېره مننه. نور صاحب ډېرې ښکلې خبرې وکړې او ډېرې فایدهناکې خبرې وکړې. دایان صاحب د چې کوم د حجرې د کلچر دغې روایتو خبرې وکړې، نو واقعي همداسې پکار چې زموږ د حجرې هغه کلچر هغه شان بیا راشي. او بیا پر رباب په ستار باندې بیا بالکل بالکل وستا د حجرې یاران میراث شه ته یې مشغول کړې، زه یوازې ناسته یم. نو ښه، او په تېره به د بلال صاحب هم ډېره زیاته مننه کوو. دا سر تلر کا چې دا حلوا یې راته راوړې، دا د کوم ځای؟ ډی خان نه یې راته حلوا راوړې. دا د ډیر اسماعیل خان حلواله پاک ملن حلواله په توپ بازار ورته وایي، په ډی خان کې. هلته دوی دکان دی، دوی زموږ ډېر قدر وکړو، الله د دوی ډېر قدر وکړي. ډېره مننه، ډېره مننه. بلال صاحب ستاسو هم ډېره زیاته مننه، ستاسو د مینې پور دې راپورې وي. را سره اقبال ناست دی، اقبال به را سره یو څه شریک کړي. اقبال چې څه هم درځي، خیر دی. ډاکټر اقبال اپنے ریسرچ کے بارے میں بس څه شعر راته ووایه، ټپه راته ووایه. خیر دی. شعر دی چې هر مقصد په زړه چاودینې پوره کېږي، هر مقصد په زړه چاودینې پوره کېږي، د غوټۍ چې زړګی وچوي نو ګلاب شي. ډاکټر حمزه چې کوم دی هغه یو ښکلی پروګرام او دلته کې د هر انسان د زړه هغه شعر او یو ټپه یو غزل هغه د حجرې په یو دغه کې شو کوي، نو موږ د ده ډېره شکریه ادا کوو، ډېره مهرباني. ډېره مننه، ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم، او د ټولو میلمنو ډېره زیاته مننه کوم، د ملګرو ډېره زیاته مننه کوم. په سر کې چونکې د مان انټروډکشن یې هېر شي، نو دا زموږ سره دایان صاحب دی، د په روریان فارماسوټیکس کې، چونکې روریان فارماسوټیکس ذکر به ځکه کوو چې دلته زموږ رزق روزي د دې سره تړل شوې ده، او د هغوی هم ډېره زیاته مننه کوو چې په دې دومره ګران حالاتو کې د دې د ملک په معیشت کې یو ډېر لوی کردار ادا کوي، دومره خلکو ته یې روزګار ورکړی دی. نو د هغوی هم ډېره زیاته مننه کوو. دلته دایان صاحب را سره دی، په
روریان فارماسوټیک کې د ایډمن په کرسۍ باندې خپلې ذموارۍ ترسره کوي. دا ډاکټر موجب فارماسیسټ دی دلته په روریان فارماسوټیک کې. دا زموږ سره سردار دلته بینک منډې تړلې هلې ځلې کوي. دې نه علاوه نور اکاونټ کې دی زموږ سره. دلته زموږ سره بیا اقبال په بلسټر مشین باندې دی ریوډال ګولې جوړوي. نو دا ګوره سر درد کې ډېر ښه کار کوي ښه. او ګران کاکا دی هم د بینک منډې تړلې وي. نو دغه حساب کتاب د پیسو کوي. نو ډېره زیاته مننه کوو. او مالټې رانه بس نور ختموي. ناڅاپي هم په دې ځای باندې خپلې پای ته رسي. خپل کوربه حمزه جمشید له اجازت ورکوي. د لوی الله پامان او زمونږ ناسته تر سبا ده. چاله چې خوب ورځي کورونو ته ریځي نه. ډېره مننه. تھینک یو.